ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي ټول راته روغ او جوړ یې. د افغانستان دومره بدرنګه شو، دا چا بدرنګه کې؟ راځئ خویندو ورونو خپل حق غږ خو اوچتولی شو که نه، که نور څه نه شو کولی. دا خلک په کابل کې څه شی کوي، څه غواړي؟ دغې خلکو وزیرستان لوټ په لوټه کې بېګناه بچي یتیمان کړل، زمونږ پښتنې خویندې کونډې کړلې. همداسې په بړه چینار کې هم په کراچۍ کې په زرهاو پښتانه بېګناه شهیدان کړل. همداسې نورو ځایونو کې هم دا ایسه ده. زه دا منم چې پاکستان نمبر 1 سوپر پاور ایسه لري په دنیا کې، دا منو ټول، او آرمي لري. سپینې خبرې کوم، خفه کېږئ ما، خو خبر دله دا وکړم چې منافقت ورکې ډېر غټ دی. بېګناه بچي یتیمان کوي. دو هم اولاد لري. آیا د چا په اولاد یې زړه درد کوي یا نه کوي؟ زه د کوم ملک خلاف نه یم، خو کوم خلک چې غلط کار کوي زه د هغو خلاف یم. صفا خبر دله کوم. دا خلک راغلي دي اوس چې افغانستان ویجاړ کړي. کابل ګل و ګلزار دی. الله دې همداسې راته ګلزار لري. کابل رانول غواړي، نګرار رانول غواړي. ای زما نوي حکومت ورونو، دا خلک مه پرېږدئ په افغانستان کې. که تیر حکومت پریخي که نه، تاسو به هم پریښی وی. بیا در باندې خلک ټاپه لګوي چې تاسو د دو خلک یئ. زما دا خبره واورئ. که زما خو افغانان ورونه یې، زړه خو مې بیا په تاسو درد کوي که نه. که څوک در پسې خبرې هم وکړي، خپل افغان مې بله خبر دله دا کوم، دا خلک چې راغلي دي د بیرغ دپاره هم راغلي دي. دو خلک به ورله اوس کینی میټینګ به کوي، دا به ورله وایي چې بل بیرغ ونه منئ. طاقت، وسله، هر څه له موږ درکوو. د عوامو خلاف کوي. دا خبره یاد ساتئ. بیا به موږ د سپین بیرغ لاندې ژوند کوو. سپین بیرغ عزت هم کوم، زه احترام کوم، کلمه ورکېده، خو نه، ملي بیرغ به همیشه وي. د دونه موږ ملي اردو هم غواړو. موږ ته نه پیاوړی پوځ غواړو چې دنیا ته ماتې ورکړي. دو که چېرته د افغانانو زړونه ګټل غواړي، دا که چېرته دو دغه کیسې شروع کړي چې کله یو پوځ رانه ننوځي او کله بل پوځ را ننوځي، دا خو یو افغان ته هم د منلو ول نه ده، نه یې شي منلی. یو افغان هم ورسره نه مني. هره ورځ به زمونږ زړونه ماتېږي، هره ورځ به موږ دردېږو، هره ورځ به موږ کړېږو، هره ورځ به موږ شهیدان کېږو، زمونږ خویندې به کونډېږي بېګناه. اخر ولې؟ مخکې خو وی چې ملي اردو ده، په هغو بېچارهګانې شهیدان کول. امریکایان یې ولاکه شهیدان کړي. صفا خبرې یاده کوم سپینې سپینې. امریکایان خو شهیدانېږي هم دغه مردارېږي. خدای دې بیخ شینکي، ما نه یم خبره غلطه کړه. زمونږ ملي اردو ګل غونې ځوانان په دې وطن باندې لاړل چې کم خاینان و په هر ملکونو کې مزې کوي. بس ډېرې پیسې ویوړې. هغه د بابا ارمان هم اوس تاسو کوئ. ما ته معلومات دي، مخکې به یې وکړئ. زه د چا خلاف نه یم، خو ملک دپاره اواز اوچتو ملک را باندې ګران دی. که هغه دا نظام ملک جوړوي او که تېر نظام جوړول کار